د رمضان المبارک میاشته د ټولو خلقو سره ښه روابط ساتئ، ښه روابط. او د درخواست په توګه درته وامه چې د مور او پلار سره روابط ښه کړئ. کو څوک هم د مور او پلار سره نالګي، اخیره عشره ده، څلورو کسانو دعا پکې نه قبلیږي په لیلة القدر کې. یو د مور همیشه شرابي، یو د مور او پلار نافرمانه، دریم د رشتہ دار سره چې تعلق کټ کړي، څلورم کینهګر حسدګر سړی. د دې څلورو کسانو الله دعا نه قبلوي، نو د مخکې نه خپل مور او پلار سره روابط برابر کوي. دا د همدردۍ میاشت ده چې څومره درنه کیدی شي د مور او پلار سره روابط ښه کوي. ما مخکې یو تقریر کې ویلو دا د دې دپاره وایم چې مور او پلار سره خپل روابط برابر کوي. ما دوی ته یو کتاب کې لیکلی دی، وی مور او پلار و د هغې یو بچی و. بعضې مور او پلار یو بچی عمومي، نور نه. هغه یو بچی نه ګیر چاپېره تاویږي، نه هغی عزت هم وي، هغی ذلت هم وي، هغی قدر هم وي، هغی جیداد هم وي، هر څه. هغه بچی انجینیر شو، نو مور ته وی زما خو ډیوټي اوس لرې دی، نو څه چل به کوو؟ نو وی ښځه بچي دې بوځه او ځان للته ډیوټي کوه او زمونږ تپوس کوه، خیر دی. نو وی صحیح ده. نو مور او پلار تپوس پی کوه، خو چې تپوس له ورغې نو ښځې به یې ټیم نوټ کړی و، تا ولې نن ټیم زیات واړو، دا خو تا ټیم سیوا وانړو. بهر صورت تپوس پی د مور او پلار کو، دې کې د بارمل نوکری راللې، اپلای ورته وکړه، نو په بارمل کې په سعودي کې ډیوټي وشوله. مور ته وی اوس پسې چل کېږي؟ مور ورته بس بچیا جوړ ټیکټ والا او زه سره د ښځې د بچو، خو زمونږ ګورې خبره له تا ته پته یو مور او پلار دی، نور هېڅوک هم نشته. وی ټیک ده. سړی ډیوټی له لاړ، حرم شریف خواته یې ډیوټي وه. وی ځان له مې ټول کال ډیوټي وکړله چې د حج موسم به راغی رابلم حج به مې وکړو. وی 12 حجونه مې وکړله، چې کله به مې حج کو خوب به مې رستو لید، وی ما ته به وی چې حج دې نه دی قبول شوی. حیران به وما، پیسې حلالې دي. اوس هم زامن راشي مولي صاحب دا خو ما ګټلي، زه هم تا ګټلي دي. ستا د سپینګیرې پلار او دا بوډۍ مور دا چیپړ لاسونه چې نیولي دي، دې د ځوانۍ چا ته خاورې کړلې؟ دا د بوډاوالي ته څه شي ورسولو؟ دا د چا سره بوډاګان شول؟ ته د چا نه پیدا یې چې دا ستا مال دی، دا ستا ګټه ده او دا زما حلاله ګټه ده؟ دا هغه هم حلاله ګټه وه. وی حج به مې کوه، دا خوب به مې لید چې حج دې نه دی قبول. وی حرم شریف کې غولي کې ناست ومه، جړل مې. وی کس را باندې تیر شو چې ولې جاړې؟ ما چې حج کومه داسې اواز راځي چې حج دې نه دی قبول. وی ما ته وی چې ملک درنه خو څوک پاتې نه دي خپل علاقه کې. ما چې مور او پلار رانه پاتې دي. وی چې څو کاله دې وشي؟ ما چې 12. وی چې تپوس دې کړی دی د مور او پلار په 12 کاله کې؟ ما وی نه. وی چې دا ټیکټ ته والا او د مور او پلار خبر والا بیا راشه، شاید چې الله دې دا حجونه قبول کړي، شاید. وی دا خبره مې پړه واغسته، وی ټیکټ مې واغست رالمه. وی چې خپل ملک ته رالمه که نه او کلي ته راورسېدم، خپل کلي ته رالمه. وی یو هلک مې لار کې ولید، وی تپوس مې دی وکړو، وی د خپل پلار نوم مې واغست چې داسې مشر و په دې کلي کې شته دی؟ وی ما ته وی چې هغه خو مړه دی، هغه مشر مړه دی او ښځه یې پاتې ده، هغه هم انتهایي بوډۍ ده او د دې دواړو یو زوی دی او په حرم شریف کې ډیوټي ده چې تللی دی، نو بیا په دې مخه نه دی راغلی. ما چې دا خو دې ما ته اوس لږ یاد دی، دې ما څه پېژني؟ وی ډېر مې وجړل چې پلار مې نشته، اوس وفات دی. نو وی په لاره روان وم خپل کور ته تلم او دا سوچ کومه چې کور ته لاړ شم نو دا مور به اوس رضا کومه څنګه؟ زه به مور ته وایم چې مورې ما معاف کا، هغه به وایي نه دې معاف کومه، تا دومره مونږ سره بېلوزي وکړله ګوره چې پلار دې مړ شو تا زمونږ تپوس ونه کړو. دا د معاف کولو بچی بیا چې پلار یې پردې خلق قبر ته کوز کي، بچی نه چې خپل پلار قبر ته کوز کي، د خپل پلار جنازه وکړي. زوام ای د حافظانو پلارانو بختور یې بختور. په رمضان المبارک کې ټوله شپه الله ته سجدې لګوئ چې حافظ قرآن بچی دې شته دی او عالم بچی دې شته دی. شکر دی مرګ اسې دی، خو چې مړ شي د حافظ قرآن بچی به وایي چې الله اکبر، او حافظ قرآن بچی به دې جاړي او وایي به یا الله زما پلار مه په عذاب کوه، الله دا زما پلار نه دی، ما باندې حفظ نه و کړی. شکر وباسئ چې حافظ قرآن بچیم دی. وره شکر شکر د چا نشته دی، شپه ورځ جاړی والله یو بچی خو عالم او حافظ راکړي. دا ډېره لویه سرمایه ده. تاسو به دا ماشوم پیژنئ، دا ابرار
د دې سموده مخکې د والده وفات شي و زه خپله دعا له راغلم زه درته وایم چې چرې خفه نه شي ستا مور وفات ته د تاسو ته د اوس علم دی یو ختم اوابینو کې که یو دلته کوي چې دې 2 ختمونه د تراو د وکړل په دې معصومه ژبه او دی په منبر کې ودرېږي الحمدلله رب العالمین الله ستا کلام د اول نه راواغستو په والناس ولګو الله ته به نن هم د مور عذابی په قبر کې رب العالمین تر د دې حفظ ته نه ګورې کریم الله د دې سینه کې چې حفظ د ستا کلام محفوظ دی الله او د 2 ختمونه د قرآن وکړل په دې رمضان المبارک کې او صحیح حدیث دی چې نیک بچې مور او پلار ته د مرګ نه پس دعا غواړي دا قبر ته رسیږي دا قبر ته رسیږي زوام چې چرې خفه نشي ډیره بختوره مور دی و چې حافظ قرآن بچې لرو چې حافظ قرآن بچې وو هی دی ختمونه کوي دی ولاړ دی او د دې اجر د مور قبر ته روان دی دی ولاړ دی او قبر اجر د مور قبر ته روان دی زوم بختوره مور دی و بختوره چې الله په خاندان کې حافظ قرآن بچې پرېښو دی داسې مور او پلار خو چې د سره نه خفه کېدی داسې مور او پلار نه دي مړه وبینه انشاءالله چې د اختر وشي چې د اخرت رشي د دې حافظ قرآن مورې د دې حافظ قرآن پلاره یو تاج به د الله نه هلته م غواړی یو تاج په اخرت کې به م اوچتې سترګې چې حافظ قرآن بچې م تیار کړی نن سبا لواد ورشه تو مور او پلار مغبره کې ورته قبر نه معلوم چې د مور قبر مې کم ځای دی د پلار قبر یې کم ځای دی ورشه تو معلوم ورته نه زوام شکر دی شکر او رب العالمین دی د دا ختم زمونږ د ټولو دپاره د خیر ذریعه وګرځي او رب العالمین د والدې د مور دپاره د آخرت د قبر د خوشحالو ذریعه وګرځو الله دا تراوی حرف په حرف قبول کا او الله د مور قبر د جنت د باغیچو نه باغیچه کا کریم الله دا د چې نن کوم مور نشته دی الله د چې مدرسه کې حفظ کو د مور نه بغیر روزه ماتې کړي الله دا هغه مور په قبر کې پرته ده چې روزه براله او دی بچی به روزه ماتول او دی به کور نه والله دا کړاو دی مور نو برداشت کړي دا حفظ چې د کړي الله دا خود دغه مور کردارو الله ننی په قبر رحمتونه روره و کریم الله قبر د جنت د باغیچو نه باغیچه وګرځو کریم الله او دا یو حرف داغي قبر ته ورسو کریم الله دروجل او د رمضان المبارک میاشت او بی ګناه حافظ قرآن بچی الله ستا ټول کلامی وی الله دای د مور د قبر د خوشالو ذریعہ وګرځوا هغه وی په لار وسلم ما وی چې مور به رضا کوم نو مور ته وام چې رضا شه مور به وی چې نه رضا کېږم ولی ستا پلار خلکو قبر ته کوس کو او ترانلی وی په دې دوران کې کور ته ورسېدلم وی چې ورسېدلم کنه او په دروازه وردن نشوم وی چې و مې کتلو نو مور مې د اډوکو یوه ډانچه پاتې شوې وه ما یې خو مور خو مې تلې ده وی د مور خواته لږ غلی ودرېدم شا طرف ته مور لیدی نه یم وی مور مې دعا کوله وی ورنږدې شوم چې ما چې دا مور مې څه وی چې ورنږدې شوم که نه وی مور مې راته وی مور مې داسې دعا کوله چې یا الله زما بچې روغ جوړ کور ته راولي زه بوډی شوی یم کو زه مړه شم الله نو ما به پردی خلک قبر ته کوزوي زما هغه یکلوتا بچې زما هغه یو بچې الله روغ جوړ کور ته راولي وی چې د مور دا دعا مې واورېده وی ښه مې د اړه نری شو چې ما د مور سره څه وکړل 12 کاله وګوره دا مور مې څه وی مور یې ولې د مور سره دشمني مه کوئ بیا به ډېر خفه یې ډېر به خفه یې دا ګوتې به داسې ومروړئ نو چې روژه در باندې راشي مور هم نه که نه دا ګوتې به ومروړئ دا ګوتې به ومروړئ خو بیا به پکې څه نه کېږي زما خپله والد صاحب ملیشا کې دی مخکې ما ته وی دا غالبا دا 13 اختر ما له پیسې راولېږلې والد صاحب ملیشا ما ورته دا جي ما سره خو ډېر شي پیسې دي تا ماله ولې پیسې رالیږلې مې خټ سم شي دي را سره ما ته خو ضرورت نشته ما ته وی دا به تا ته ځان غټ مولي صاحب ښکاري خلک به درله جوړې پیسې راوړي وي ما ته مور په ټلیفون وی چې مولي صاحب د اختر له پیسې راولېږه ما ته دا به تا ته ځان غټ مولي صاحب ښکاري هغې ته لا 2000 کوټې ښکاري لکه هغې راته وی دا دې راته مور ویلي چې مولي صاحب له اختر له پیسې راولې ما دا جي ما سره ډېر شي دی وی نه دا دې راته مور ویلي دي
نو تا ته به ځان غټ مولا ښکاري خو هغې ته لا ته اوس هم هغه راکوټې ښکاري چې دې سره به پیسې نه وي ده به خوایي شي چې ما ځان له پیسار واغستی جوړه مې واغستلې ما هغه وخت اوس نشته دی ستاسو دعاګانې دي نه د جوړو کمی شته نه د پیزارونو کمی شته مونږ وایو الله زمونږ د مور او پلار دراز عمرونه نصیبه کړي چې مونږ یې خدمتونه وکړو الله چې د مور او پلار دا چورلې لاسونه او دا چورلې خپې په دې منګولو کې کیدو الله مونږ به ورته الله دا لمنې وغوړو مور او پلار ته الله دا پټکي به ورته په ډاګه کیدو کو زمونږ د پلار د خدمت ضرورت راغی کو زمونږ د میندو د خدمت ضرورت راغی الله د دې پټکو سره به رب العالمین د مور خپو ته ولاړ یو د مور د خپې په یو پیون به زور کوو انشاءالله چې مونږ یې کوو نو تاسو به ولې نه کوئ چې مونږ یې تیار یو مونږ یې کوو سره د پګړو خپو ته ولاړ یو نو تاسو به نه ودرېږئ کوئ به کوئ مضبوطې ارادې وکئ نوجوانان مور او پلار لا چاپۍ شروع کئ مور او پلار خدمتونه شروع کئ مور او پلار ته په جی سره اواز شروع کئ مور او پلار له مینې ورکئ مینې وی چې مور مې دا خبره وکړه وی ښه مې وجړل وی ورنږدې شومه وی مور ته مې وی چې مورې زه د اقه بچې راورسېدلمه وی چې دا خبره مې وکړله وی مور مې راته وی چې زما خو د سترګو نظر تلې زه خو ړنده یم اوس نو زه خو تا نه منو سترګو کې نظر خو نشته زه خو تا اینم نه چې ته زما بچې یې او که نه یې ما ته به اوس څنګه پته لګي چې ته زما هغه بچې 12 کاله پس رالی زه خو تا اینم نه نو څه چل به کېږي وی ډېره قیمتي خبره یې وکړله وی مور مې راته وی چې زما سره یو دلیل شته ستا د پیژندو زه به درته ووایم چې زما بچې یې او که نه یې ما چې څنګه وی چې ته دې دا مخ لږ راټیټ کتو زه تا ښکلومه که نه چې کله دې زه ښکل کړم او زه دې ښکل کړم ستا دا مخ زما د مخ سره ولګي نو اگر چې 12 کاله وشو خو ستا د سرمنې بوی ما ته یاد دی ستا د سرمنې نه به یو بوی تو ما ته هغه بوی یاد دی نو شاید چې زه تا سره مخ وجنګوم نو زه به درته ووایم وی چې مخ مې ټیټ کو او مور مې راله مخ کول کو وی چې الحمدلله 12 کاله پس په ما د خپل بچي بوی ولګېدو 12 کاله بچي تپوس نه دی کړی او مور 12 کاله د بچي د سرمنې بوی نه دی هېر کړی ما له داسې مور وګوره که نه ما له په معاشره کې خو یو داسې انسان پیدا که که نه بیا ورسره وکړه دشمني خو پیدا خو رالکه یو داسې انسان وی مور مې مړه شوله خخه مې کړله او لاړم حرم شریف ته چې 14 حج مې وکړو خوب مې ولیده وی چې دا 14 حج دیم قبول شو او هغه 12 دی هغه 13 قبول شول دا ستا د مور پړه کې یو ګونډی پروت و چې ما بچې ولیدلې چې ما خپل بچې ولیدې دی ولې زما تپوس نه کوي د رمضان المبارک میاشت رب العالمین دې دا ختم خپل دربار الهي